قدرمنو محصلینو ورونو زه د بیلګې په توګه تاسو ته یو څو مثالونه وایم. لومړی خبره چې هغه د موږ دلته د پروان پوهنتون رهبرۍ ټول استادانو ته معلومه ده دا چې کوم حالت چې د لوړو زده کړو وزارت موږ ته راپاتې دی هغه خو موږ ته معلوم دی او دلته د تشریح وړ نه دی، خو موږ هغه مثبت اړخونه ټول روان ساتلي دي او یوازې دا نه چې موږ روان ساتلي دي، د پیشرفت په اړخونو کې موږ ډېر پیشرفت کړی. مثلا د استادانو په ارتقای ظرفیت کې چې په تیر نظام کې استادان ماسترۍ او دکتورا ته تلل په بهرنۍ بودیجه باندې تلل، موږ اوس هم استادان لیږو او د موږ چې کوم هغه استادان لاړ دي تر اوسه پورې شته. موږ دا اوس 1400 استادان په بهر کې په زده کړو بوخت لرو. دوی ټول هماغسې مصارف او معاشات ورکول کېږي چې د چا راپور موږ ته راځي، خو په ډېر یو ستر تفاوت باندې. ستر تفاوت دا دی چې تیر نظام دا ټول مصارف بهرنیانو ورکول، HDP، نړیوال بانک، USAID، فلان او علان مؤسسې. اوس دغه ټول مصارف لله الحمد د افغانستان اسلامي امارت په خپله بودیجه باندې کېږي، د دې هېواد په خپلو داخلي پیسو باندې کېږي، په دې کې یوه روپۍ موږ ته څوک نه راکوي. تقریبا د کال 4.5 میلیونه افغانۍ په دې استادانو باندې مصرفېږي د موږ په بودیجه کې، او دا بودیجه ټوله اسلامي امارت ورکوي. دا یو. قدرمنو محصلینو ورونو د دې نه مخکې دي څېړنې په نوم باندې یوه روپۍ هم د افغانستان په دولت کې نه ده مصرف شوې. د افغانستان په تاریخ کې موږ ته څه لاس کې نشته. لومړی ځل دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې 411 میلیونه افغانۍ د تحقیق لپاره سږ کال ځانګړي شوي دي، او دا 411 میلیونه افغانۍ د نوو پروګرامونو په ایجاد باندې، د لویو ملي او بین المللي کانفرنسونو په تدویر باندې او د استادانو په انفرادي او ګروپي پروژو باندې مصرفېږي. دا لومړی ځل دی. د دې نه مخکې که په تحقیق باندې روپۍ مصرف شوې ده هم بهرنۍ ده او په شکلي لحاظ باندې مصرف شوې ده. لله الحمد اسلامي امارت سږ کال موږ ته په دغومره مقدار کې روپۍ راکړي دي.